یو به موږ سره جدا شي چې کوم دی نو هغه ریپورټینګ چې دی هغې دپاره به جدا ټیب ځان ته جوړ کړو صحیح ده او د یوزر اکاونټ دپاره به ځان ته جدا ټیب جوړ کړو او دا شان ته اباوټ آس دپاره به ځان ته یو جدا ټیب جوړ کړو او نور که کوم شی ضروري بیا به هغه جدا جدا ټیب سي هم کې به ټول مسایل دي ها دلته راځو موږ دې د نوم ورکړی انډرسکور BTN سیو انډرسکور BTN اپډیټ انډرسکور ډیلیټ که دا سټایل دی بټن ته تاسې داسې ورکړئ چې سیسټم سټایلي چې کله بیا تیمز میمز چینج کېږي که نه نو دا بټنو سټایل به هم چینج کېږي نو دا سیسټم چې دی دا صحیح دی بیا تاسو بټنې چې دي ځان دپاره چې کومه سې بټنې چوز کوئ از یو وش ځکه دغه سټایل کې دا د انیبل او ډیسیبل بټنو پته موږ ته لګي صحیح دا بټن ډیسیبل دا او دا انیبل دا کله چې موږ یو ریکارډ سرچ کو آی ډی نسوي 101 100 ها د دې سره موږ باید دا واټ ډیلیټ کړی شو دې سره باید اپډیټ کړی شو لکه ډیلیټ دپاره به موږ سره صحیح جس ډیلیټ کیوري به موږ چلو ډیلیټ کیوري به موږ رن کوو چېرته لاړ شي چې ریکارډ ډیلیټ شي دا وارډ دی نو که پیشنټ ډیلیټ کېږي د هغې هسټري وساتو صحیح ده که نه او وارډ خو دا یو سنګل وارډ وي نو د دې بدونه خاص هسټري ضرور نه وي که څه وایي که بیا هم ضروري نو پیشنټ کې ضروري چې مطلب یو پیشنټ موږ ډیلیټ کوو هغه هسټري به ځان سره ساتو صحیح ده وارډ کې ضرورت نشته د دې سکویل command dot connection is equal to con or command text connection open command dot execute none query so delete from wards where chartachi where ward id is equal to the text box num se show underscore id dot text ان دلته چې کوم id موږ سره یې کنه همدا باید موږ سره څنګه شي ډیلیټ شي باید همدا وارډ صرف ډیلیټ شي او بل کار دا باید وشي چې دا وارډ نیم هم باید خالی شي روم او ډسکرپشن او فوکس باید دلته وشي نو دا باید اتوماتیکلی دا کارونه خپله وشي underscore btn delete dot enable is equal to false دا دی false شي نور underscore btn update dot enable is equal to false underscore btn save dot enable is equal to true لکه ګورې مطلب کله چې مونږه واټ سرچ کو 100 سرچ ډیلیټ مونږ ته ګوره کوم وارننګ نه راکوي که نه ریکارډ ډیلیټ شو ټیک ده خو کوم وارننګ مونږ ته یو وارننګ خو باید مونږ ته راکړي ده اف که چېرته box dot show are you sure you want to delete this word yes or no message box buttons dot yes no message box icon dot warning is equal to dialog result dot yes یعنی که چېرته dialog result کې بټن yes بټن باندې کلیک وشي
نو بعد اتوماتیکلی دا کار وشي this one else system نه کیږي استاد راشد دلته مثال OPD number of rooms say for example 4 no other details about this OPD ward چې کله سیو بٹن باندې کلیک وګوره دا وارد ID هماغه 100 پاتې شو میکسیمم ID هماغه 100 کې بیا پاتې شو چې کله په وارد ID باندې کلیک کونو باید سیو بٹن باندې دا ID باید چینج شي کنه میکسیمم وارد ID چې کوم میکسیمم ID د موږ سره د وارد هغه باید راته ریټرن شي اوس 200 سل جمع کیږي موږ ورته ویلي کنه بیا به داسې وکړو د لږ ریفریش کې تاسو دلته راشئ دلته ولیکئ تاسې ورته 1 به ورته ولیکو او میکسیمم ID پیدا کې دلته نه دې سره باید څه جمع شي یو باید جمع شي صحیح شو بل موږ سره CO وارد دی CAO دی که نه یو دی همدا دی CO ward number of rooms مثلا 20 no other details چې څومره wards مونږه انټر کو هغه به مونږ سره راځي ها اوس وایم چې را 1 نمبر وارد چې کوم دی دا باید ډیلیټ شي ور مونږ نه کوېسچن کې are you sure you want to delete this ward yes نو ته ضرورت نشته نو اوس لکه نو ته ضرورت سی مطلب زم چې نه دی کېږي چې نو باندې کلیک شي دم نه کېږي که نه که څه پکار وي دا بیا به وکړي که نه څه دې پکار دي چې ورته ویې کړو هغه اف که چېرته نه خیر اف ته موږ کار سپارو که نه که چېرته په میسج باکس کې شو ډایلاګ ریزلټ نو شي نو بیا دې څه وشي خو چې ناسې نه ډیلیټ کېږي نو بس بیا نه کوو ورته که نه پوه نه شو دې باندې ایلس او بس دا ټیکس باکس دې خالی شي راته صحیح ده دا ټیکس باکس دې خالی شي څه دې هم نه کېږي نور لکه دا خالی شي او فاکس ماکس دې موږ سره وشي بس دا اوس مثال کله چې موږ یو وارډ سرچ کو دا خو ډیلیټ شو to delete no نه به کېږي خو ګوره ایلس کې به نه کېږي که هغه نو بټن یو کاره بټن یې که نه خدا مې ورته ونه وي که ته ډایلاګ رزلټ کې نو باندې کلیک شي ایلس کې که هره خبره راله که اوکې وه که ریټرای وه که کینسل وه کاره بټن وه ځکه دلته دوه شرطونه دي په ډایلاګ کې دوه بټنې دي که چېرته په یس باندې کلیک شو او که چېرته مثال اوس ګوره مثال سرچ کړه ډیلیټ اوس مثال دا بټن ته انیبل کې دې سره دا ډایلاګ باکس کلوز کې ته هم دا به صفا کېږي که دې باندې کلیک کې هم دا به صفا کېږي تا ورته ځکه داسې ورته ویلې که چېرته په ډایلاګ رزلټ کې یس کلیک شو اف کې خو دوه بلاک وي که نه ټرو فالس بلاک وي نو که هغه هره بټن یې که نو وي که اوکې وي که ریټرای وي که کینسل وي که هره بټن وي چې په دې کلیک کوو هغه به موږ سره ځکه دا ایلس پارټ شو یعنې که په یس کلیک نه شو بله کوم بټن باندې کلیک شو نو بیا به هغه کار کېږي شي خالی پاتې شو نه ده خالی پاتې ګوره چې کله موږ سره یو ریکارډ ډیلیټ شي نو کومه میکسیمم وارډ ID چې موږ سره ده هغه باید موږ ته اتوماتیکلی شو کي که نه رو ډیلیټ شوه اوس میکسیمم ID هغه اول نمبر خو ډیلیټ شوی موږ سره خو اول نمبر چې ډیلیټ شو نو دویم نمبر خو ډیټابیس کې پروت دی که نه چې دی موږ سره دویم نمبر ID موږ سره پرته ده دا ID همیشه دپاره یونیک وي داسې نشي کېدی چې 1 نمبر د اتوماتیکلی دویمې ته اساین شي نه
کې دې شي په دې وارډ کې دغه وارډ آی ډي چې دی په پیشنټ کې ایډ شوي چې دا پیشنټ په دې وارډ کې دی په دویم آی ډیانو کې به تغیرات نه راځي ونه شو دی باندې خو دې ته اوس یو میسج خو باید مونږ ته راکړي چې هلته مونږ سر کوو که نه اول نمبر وارډ په آی ډي که نه مونږ ته خو باید چې یو څه ووایي چې هغه نشته یا ډیلیټ شوی وایي راته که نه sorry what you want is not found مونږ ته وایي که نه اوس تا دا خبرې پکې دی ده وتي که څنګه نه دا خو استاد سرچ دپاره ناټ فاون یعنې نشته ریکارډ ډیلیټ شوی که نه خو ډیلیټ شوی که نه خو چې ډیټابیس کې نه وي موجود تا ته به دا وایي که نه خو موږ ډیلیټ کړی که نه ډیټابیس نه اول نمبر ریکارډ نشته موږ سره که نه نو موږ دلته ورته شرط داسې لګولی ښه دا اوس غلطه خبر ده که نه چې نه خو نشته خو ډیلیټ او نشت معنا یوه ده که نه ډیټابیس کې رو افیکټ نه ده رو ایگزیسټ نه ده اول نمبر رو زیرو ده مطلب نشته دی ګوره ما ورته داسې ویلی دی چې موږ ته ریکارډ سرچ کا که چېرته په ډیټا ټیبل کې رو د صفر نه زیاته شو یعنی مطلب ریکارډ موجود وو اوس په دې خبره پوه شوې که نه نو بیا موږ ته دا وکړو که نه بیا موږ ته دا میسیج راکړه نو اوس ګوره یو ریکارډ تا بیخي نه دی انسرټ کړی نو اوس به د هغې لپاره بېل میسیج درکړي درته اوس داسې خو کېږي استاد چې موږ هسټري دپاره ورته کوډینګ وکړو که نه لکه کوم چې ډیلیټ ولاړ شي هسټري ته بیا هغې ځای نه موږ ته راجیک کړي چې دا ډیلیټ شوی آفرین دا اوس ډیره مسله ده ښه چې موږ ورته ووایو چې موږ ته مثال اول نمبر وارډ سرچ کا دلته موږ ته ډایرکټ دلته دوه بټنې راشي میسیج کې موږ ورته ووایو چې in what you don't have this such record may the record someone delete دا ریکارډ کېدای شي کوم چا ډیلیټ کړی وي لیټس گو ټو هسټري کله چې یس بټن باندې کلیک شي که نه نو موږ ته د هسټري فارم راکولاو شي نو هسټري کې موږ دا وارډ سرچ کړو چې آیا دلته خو شته نه تاسو ته ما ویلي وو ټریګر فنکشنز صحیح ده نو هغې دپاره موږ لکه اوس په وارډ هسټري ټیبل جوړو چې کله د وارډ ټیبل نه ریکارډ ډیلیټ کېږي ټریګر فنکشن به کال کېږي دغه د وارډ ډیټا به ځي په هسټري ټیبل کې به سیف کېږي د هغې ټیبل دپاره به بیل فارم موږ جوړو بیا هسې وکړو کیسه دې اوږده کړه نو هم د سیم ډیټا به تاسو راواخلئ فیلډونه او د یو نیو ټیبل به تاسې کریټ کړئ دلته به دا ټیبل ما کلوز کو دا به ټول سلیکټ کو کنټرول سی او دلته به پیسټ کو خو دلته به یو شی ورسره بله اضافه کو که نه چې په دې کم ایکشن اپلای شوی دی صحیح ده ان وار 4 او په کم تاریخ باندې دا کار ډیټ خو پکې الریډي شته نو دا به سیف کو وارډ هسټري اوس به موږ دا ټریګر فنکشن په کم یو ټیبل باندې لګو په وارډ ټیبل باندې ګورئ کریټ کا موږ ته چې شی ټریګر په څه نوم باندې آپ ډیلیټ آن په کم ټیبل باندې وارډس ټیبل باندې فار ډیلیټ ټریګر as یو څو ویریبل به ډیکلیئر کو ډیکلیئر وارډ آی ډي د موږ سره ټیک شو ډیټا به څه واخلو انټیجر ډیکلیئر وارډ نیم ډیټا ټایپ به څه واخلو ان وار 4 ډیکلیئر بل شو word word name the date the bal shom sara number of rooms number underscore rooms the date type I think over 4 manga haste ho declare
description, n varchar, description, we are declare action. सही शो ना उस बस वो लिखूंगा select का word id is equal to चे word id from deleted table ना select का मंगता word name था is equal to चे word name from deleted table select का मंगता word date is equal to get date in the action पर कम तारीख शवेगा ना फंक्शन में हम तक लगा कॉल की आल तब डेटा टाइप बदल कर करना सेट तब सेलेक्ट नहीं लेके हाँ सेट पे लेके फल तब हम दो शी ना खिस्ते दे यो ख्वाह डेटा जब कम तारीख दा वर्ड इंटर शवे दे ख्याल मश्ता दे और यो दा कम दा डिलीशन पर कम तारीख शवे दो खबरी दी मंसरा पदीज़ के वमंग यो शे बले मिज़ापा को डेट खुराक है मंग बलतौली को मसलन underscore action date that was बिल शे देखा ना बरा बताओ यो वेरिएबल बलम जोड़ के यो खो डेट दे और बल मंग सरा declare oh shit यार underscore action date select का मुंगता date is equal to date from deleted table description is equal to description यो कीवर्ड देनो कीवर्ड बता से लिखूँ from deleted table select action हो select बने लिखूँ से कदा what table के होनश्ता तासो बोली के set action is equal to record लरेशा वाय दे set का मंगता action underscore date is equal to चे get date the system ना बतारीख रहो चाहता ही हम दा होगा ना मतलब फिल्डू ना होना हो कल ची वेरिएबल के डेटा मंगता स्टोर शुआ उस बोतोली को insert into so word history values वर्ड हिस्ट्री अवल टेबल के बदले से हो कि वर्ड आईडी बमंगता स्टोर की और पसी वर्ड नेम स्टोर की वर्ड नेम और पसी बेचे दे डेट और पसी छे दे बिया डिस्क्रिप्शन और पसी बिया एक्शन और पसी बिया एक्शन डेट execute column or number of reply or not with match table definition or matching nikida saka matchta number of room description नम दे खस्ते का ना नम दे खस्ते बिल्कुल
نو تاسو به نمبر اف رومز واخلئ د چی نه وروسته ډیټ نه وروسته واټ هسټري کې نه ساز شوی ویریبل ساز شوی ټیک شو ټیک شو که نه اوس ګوره چې کله موږ یو ریکارډ ډیلیټ کوو مثلا تاسو د واټ ټیبل ته راشئ دویم نمبر واټ سرچ کوئ دا تاسو ډیلیټ کوئ یس ریکارډ ډیلیټ شو که نه دا هسټري به تاسو سره ډایرکټ د واټ په هسټري ټیبل کې راغلی یو کین سی دیٹ واټ هسټري دلته راغلی دی دا دلته چې موږ ته لیکلي دي کوېشن نو دا مسله داسې ده چې کله تاسو پښتو سټور کوئ نو ګوره د دې ټریګرز ته راشئ سوري په دې واټ ټیبل کې چې کوم ټریګر تاسو لګولی دی په دې رائټ کلیک کې موډیفای کې ده لکه څه غلطي شوي موږ نه که نه بیا به تاسو موډیفای کوئ از اکول ټو دلته به څه ولیکئ ایگزیکیوټ به کې نو هغه ټریګر کې به دوباره څه وشي اپډیټ به پکې وشي نو اوس به تاسو ته هغه مشکل نه درکوي اوس خو کوم واټ موږ سره نشته که نه مثال اول نمبر CEO date 2019 first number of rooms 20 no description موږ ته وایم چې اول نمبر ریکارډ موږ ته سرچ کا دا زه ډیلیټ کوم یس نو ګورم دا هسټري موږ ته صحیح پراپر راځي یا نه ٹھیک شو که نه دلته ګوره موږ سره راغلی دی راغلی که نه اوس د دې دپاره به ځان ته فارم جوړو څنګه چل به کوو ګورئ تاسو به داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ په دې باندې به تاسو رائټ کلیک کړئ او یو وینډوز فارم به جوړ کړئ وینډوز فارم دپاره به څه وکړئ واټ هسټري خو دې فارم ته به هر یوزر ایکسس بیا نه لري دې ته به صرف ایڈمنسټریټر ایکسس لري څوک ورته ایکسس لري اوس خاص موږ ایگزامپل کوو چې کله یوزر ته راشو بیا رایټس ته راشو که نه کله چې دې فارم ته څوک راځي نو وایي به چې پلیز انټر ایڈمنسټریټر پاسورډ بیا به هغه ایڈمن پاسورډ انټر کړي بیا به ننوځي دی ته دا به موږ ته به ډیفالټ لوکیشن خلاصیږي بارډر دی ورسره وي فیکس ټول وینډو بارډر دی ورسره وي او وایټ سموک کلر دی پکې وي مطلب داسې او میکسیمم میکسیمایز باکس به فعال ځي دلته به راشئ تاسو د بعضې ټیلریک کنټرولز ما انسټال کړي دي د دې نه تاسو کولی شئ ډیټا کنټرول یوز کړئ ښه رائټ ګریډ ویو دا لکه ډېرې ښایسته ښکلې ګریډ ویو جوړې شوي دي خو دا ما ډاونلوډ کړي خو دا پارچیز شوي نه دي چې کله موږ بیا اپلیکیشن رن کوو ما ته وایي چې پلیز پارچیز دس زه یا کریک ورژن د دې را پیدا کوم دا کنټرولز به تاسو در کوم اپلیکیشن کې دې کنټرولز نه استفاده تاسو بیا وکړئ ښه د دې نوم څه شی دی راټ ګریډ ویو 1 انډرسکور ډي جي نوم به یې ته ورکړو موږ چې لږ اسان یې موږ ته او الاو رو ټو ډیلیټ دا به فالس کو الاو کالم ټو ریسایز دا به فالس کو الاو کالم ریکارډر دا به ری ارډر دا به چې کو فالس کو دا به فل شټول auto generator column just call auto size rows true and size the automatic barabar shi auto size column auto size column خلته پراپرټیز ګورو به ده خدا به فل کو کنه څنګه به فل کو اسانه کوډینګ موډینګ نه به تیر شو دلته برا شو ډیټا بایندینګز ته
add a project data source, database, data set, new connection dot hdms. okay. next bia next tables ki موږ سره کوم ټیبل نه ډیټا راوخلا word history نه finish. ګورې دلته به دا موږ سره فیل شي. دا موږ سره ګوره فیل شو که نه. enable editing no, enable adding no. د دې خپل بل پراپرټیز موږ سره دلته ده چې باید دا کالمونو سایز اتوماتیکلی څنګه شي فټ شي. دا هلته به allow column resizer باید خپل فټ شي. show fill size. دا براشي دا به ګور دا نوې ګریډ ویو دا نوې کنټرول د دې پراپرټیز انورو سره ډیفرنٹ ده. ها کله چې موږ یو ورډ سرچ کوو صحیح ده که پیدا نشو کنه موږ ته د میسج کې دا څه ولیکل شي ته ورته وایو f in what table may this record not found. May some user deleted this record. Please search in master form. master form become formy history wala form bhai sahi da yes or no ayat lal wadi di form ta kachi da so haso button di mang tarashi dalta yes no do button di mang tarashi message box icon data warning is equal to dialog result dot yes कदा چې ته yes شي کنه نو څه دی وشي موږ سره word history frm is equal to new word history frm dot show dialog د سی چې کله فارم خلاص شي نو بیا چې کلوز شوی نه بل فارم کې موږ ایډیټ نشو کولی. افارم پروان دا خود لکه دا اوس بیل ځان ته آبجیکټ شو پروانه کې ښه مشکل نشته دې کلاس انسایډ هغه دغه کلاس انسایډ په دې کلیک کو خمنګ و چې اول نمبر ریکارډ موږ ته سرچ کا record not found may some user delete this record please search in master form yes ګور هغه فارم موږ ته راخلاص سو شي خو فی الحال موږ پاغي کې سری ریکارډ خو نه دی اچولی کنه شته به کې سری ریکارډ نشته دی نو زه براشم دلته نه دویم نمبر خو پکې نشته یوم نشته نشته ټول موږ ډیلیټ کړم نمبر اف 20 no details search yes اوس موږ اول نمبر ریکارډ راخلو دا موږ ډیلیټ کوو ډیلیټ شو موږ ورته وایو چې موږ ته دویم نمبر ریکارډ سرچ کا خدا دویم نمبر خو دلته نشته دی نو ګورو چې دلته راغلی یا نه یس خیال مشته دی
هغه ریکارډ موږ سره راغلی خو اوس صرف دونه کول پکار دي چې موږ ته دا د ګریډ ویو چې کوم دا باید ایڈجسټ شي وګوره دا ډېره سټایلش ګریډ ویو ده خیال هم شته که نه دې کې هر څه سیټینګ میټینګ هر څه اټومیټک خپله شوي دي بس دا به لږ صرف وګورو دا سیټینګ به یې لږ سرچ کړو auto size کم یو auto size allow column resizer دا به true کوورته auto size rows دا خو روګانې دي که نه دا به مو ته فالس کو صحیح ده دې نه بره بل کوم ځای کې auto size column this is دا به فیل کو صحیح شو بس دا موږ پکې دغه شی په کار وخواه اوس سرچ که دویم نمبر ریکارډ نشته گو هیر صحیح ده نو ګوره مکمل هغه ریکارډ موږ سره چې څومره ده بیا دلته موږ خپل هغه ټیکس باکس ایمیج باکس سرچینګ دپاره جوړو ذهن هم خلاص شو دې خبره باندې همدا خبره تا کوله اوکې اوس موږ راځو د دې د اپډیټ مسلې ته چې واټ به موږ څنګه اپډیټ کوو نو سیم طریقه ده هم د سیم کوډ سیم وغیرہ هر څه موږ کنټرول جی سره را کاپي کوو اپډیټ باندې کلیک کوو بس صرف میسجونه وغیرہ به موږ چینج کو نور به هر څه سیم وي do you want to update yes no کنه انور به سیم هم دا شي نه او صرف دا به چینج کو ورته update words set کمنګ word name is equal to n single quotes double quotes plus plus underscore word name dot text bia comma number of rooms amda kana date kana is equal to single quotes double quotes plus plus that time picker 1 dot text हाँ बल मंग सर अच्छे दे number of rooms is equal to double quotes plus plus underscore rooms dot text نو बिल्कुल वाले ना چې ورچاري نو بیا بس बिल्कुल تاسې ان ورچاره مقصد کو ورچارو چې ورچارو نو بیا به سره صرف سنگل کوټس لګو ها خپل په ټیبل کې موږ سره چیو description is equal to single quotes double quotes plus plus underscore description بل نو سنو همدا خبره وی کنه بس همدا د میکس ماډی د ریټرن شي بټن هر څه همدا ټیکس باکس دی خالی شي اوس تاسو راشي دلته نه اول نمبر ریکارډ سرچ کړئ اول ریکارډ نشته لګچ واټ شته نه بي OPD 20 no other details search دې تاسو کلیک کړئ ها سبا دوشي موږ سره update کله چې update باندې کلیک کو OPD it means out patient department دا فیلډ بل وته غټ کو بیا نو ډیټیلز ولیکئ do you want to update yes ګوره mistake شته query کې incorrect syntax near word id نو ولې سبا کوو پیدا ختم شي what id is equal to id outpatient yes خلطه به وګورو کنډیشن بد شي پات شوی رانه استاد ایډي درنه باندې شوی اوله کې ایډي نه
ویر چرته چې واټ آی ډي که شرط پکار دی که نه سرچ اپډیټ ټیک شو صحیح ده آؤٹ پیشنٹ ډپارټمنټ دا د رجسټریشن د اپډیټ ولې نه تاریخ هم اپډیټ کیږي لکه زم چې نه دا موږ په 2000 او جنوري په اول کې جوړ کړی دی اپډیټ یې کا اوس دا ریکارډ ته سرچ کا ګوره سرچ د ریکارډز هماغه تاریخ پر راځي صحیح ده نو موږ هم دې کې کار وکړو ها تاسو یو هومورک درکوم هومورک دا دی چې مطلب کله موږ یو ریکارډ سرچ کو مثال دلته ریکارډ موږ سره پیدا نشو کنه اوس دا اول نمبر ریکارډ دی دا خو موږ دې نه مثال ډیلیټ کړي اوس اول نمبر ریکارډ خو نشته دلته راغلو موږ سره نو اول نمبر ریکارډ خو ګوره دا ارټیلری کنټرولز کې دا مسله راځي پرچیز ناو ریمایند می لیټر دا ورسته به سره بیا ګورو آؤٹ پیشنٹ ډپارټمنټ موږ ډیلیټ کړی و کنه دلته راغلی چې زه کله په دې باندې ډبل کلیک کوم دا فارم دې کلوز شي او آی ډي دې موږ سره په آی ډي کې راشي دلته او ډیټ وغیرہ دا هر څه ډیټیلز دې موږ سره دلته راشي اتوماتیک او چې هر رو باندې کله ډبل کلیک وکړو کنه د یو فارم نه دی دا ډیټا موږ ته ایکسس شي په بل فارم کې د ګریډ ویو نه به دا وارډ آی ډي موږ سره دلته ایکسس شي دلته وارډ نیم باید دلته موږ سره راشي ډیټ باید دلته ایکسس شي رومز باید دلته ایکسس شي او ډسکرپشن باید دلته ایکسس شي او دلته خو نور راشي دا نور موږ کوم فیلډونه نشته دی دا ایونت نه کیږي ها ایونت نه کلیک ایونت باندې کیږي کنه صحیح شو دا بس تاسو پکې هوم ورک شي سم ده